دغه شان دا سوال چې آیا د دبر د طرف نه کوروالی دا کفر دی یا زنا کفر دی؟ نه کفر خو نه دی. د زنا مسله تېره شوې. سړی چې د خپلې زنانه سره کوروالی کوي او د حلاله زنانه چې د ده دپاره ده او ورسره د دبر د طرف نه کوروالی کوي، نو دا هم کفر نه دی. کفر اصغر ورته ویلی کېږي، وړوکی کفر دی. او کفر په دوه قسمه. یو لوی کفر هغه چې انسان د اسلام نه وباسي او هغې سره دی مرتد کېږي والعیاذ بالله. دویم کفر هغه دی چې هغې ته کفر اصغر ویلی کېږي، وړوکی کفر. په هغې سره سړی کافر کېږي نو خو په لویه خطره کېږي. نو ځکه بعضو ګناهونو ته په حدیثونو کې کفر ویلی شوی دی، حالانکه په هغه ګناهونو سره سړی داسې نه کافر کېږي چې د اسلام نه وځي. نو هلته مراد کفر اصغري. او حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، امام احمد امام ابو داود دا روایت راوړی دی، من اتا حائضا او امرأة فی دبورها، څوک چې د حایضې زنانه سره کوروالی وکړي یا د خپلې ښځې سره د دبور د طرف نه کوروالی وکړي، فقد کفر، نو د کفر وکړو. دلته د کفر نه مراد هغه کفر نه چې د اسلام نه خارج شو. دلته د کفر نه مراد کفر اصغر دی، وړوکی کفر کې دی واقع شو چې باقي سره یو سړی د اسلام نه نوځي. الا په یو حال کې دی کافر کېږي، په کفر اکبر سره دیم کافر کېدی شي او دا زنانه هم کافره کېدی شي چې کله دوی دا کار حلال وګڼي. یعنی یو شی الله حرام کړی دی او دوی وایي نه جي دا حرام، که الله حرام کړی دی او که هر څه کړی دی موږ ورته حلال وایو، په دې سره اوس دی کافر کېږي. هغه کفر کې واقع کېږي چې هغه انسان د اسلام نه وباسي او په هغې سره مرتد کېږي. نو د زنانه سره کوروالی د دبر د طرف نه د لویه ګناه ده. او بعضو عوامو په زړونو کې دا دا سوالونه موږ نه شوي دي څو پیرې چې آیا دې سره زنانه طلاقېږي که نه؟ زنانه ورسره نه طلاقېږي، خو په لویه ګناه کې سړی واقع. او ځکه حدیث کې دا راځي چې امام ابو داود راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملعون من اتی امرأته فی دبورها، په هغه سړي باندې لعنت ویلی شوی دی او د الله د رحمت نه رټلی شوی دی کوم سړی چې د خپلې بیبي سره د شا د طرف نه کوروالی کوي. او د شا د طرف نه معنی دی چې په شا کې کوروالی. او دغه شان یو حدیث کې دا هم راځي، امام ابن ماجه راوړی چې لا ينظر الله عز وجل الى رجل جامع امرأته فی دبرها، د قیامت په ورځ به الله هغه سړي ته نه ګوري چې څوک د خپلې ښځې سره په دبر کې کوروالی وکړي. او څوک چې په دې ګناه کې اخته وي نو هغوی له پکار دی چې خالص توبه وباسي او الله ته واپس شي او د هغه اسبابونه دې ځان لرې ساتي چې د هغې د لاسه دی په دې کارونو کې واقع